بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو د پښتونخوا په ستورو کې صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. گلشن آباد محله ده چې او په گلشن آباد محله کې یو داسې واقع شوی ده چې د چا ذهن نه مني. یو کس مړ کیږي او بیا د هغه جنازه کیږي. د جنازې نه پس چې هغې کور ته راشي دلته د دعا دپاره حجره کې یو سیس تیار وي. بیا ګنټه پس چې کم انسان جنازه شي هغه انسان واپس راځي حجرې ته. دا څه واقع شوې ده ټول تفصیل د دې مشر نه وړو. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. او په دې موږ کې چې یو کس جنازه وشي مړ شي خښ شي او هغه بیا ګنټه پس راځي دلته حجرې ته، دا څه واقع شوې ده؟ جی دا واقع شوې ده زمونږ زړه محله کې کندهتکون کې د مادرونه پاتې کېږي خپل ځای کې. هغه ځینه پس موږ ته اطلاع راغله ماشوم مې ډاکټر ته وړی و چې ستاسو په ګروپ کې دا تصویران راغه وګورئ دی کې ستاسو ورور آیا دا دی دا نه دی. مونږ چې وکتو زمونږ د ورور او د ده اړو شناخت نه کېدو. هغه مونږ لاړو په تصویر باندې په ایډرس باندې لاړو. مونږ باړې ته لاړو چې دا د شپې 12 بجې لاړو او 2:30 بجې واپس مونږ دی راوړو. دی مونږ د شپې پاک کو سر سنت ملو کو ډاکټر هم بله پټیله راوستو د کوره. دی مو ښه سنبال کو ټیک ټاک هم کو. نو هغه تاسو نه پیژندو؟ نه جی نه ما پیژندو نه زما ورور د ده او د هغه د چهرې هېڅ شناخت نه کېدو. هغه تصویر شته تاسو یې دې سره سینډ کوئ ویې لګوئ. سړی موجوده ناست دی. جنازه وشوه یو ګنټه پس و باندې یو ګنټه موږ له اطلاع 11 بجې جنازه و 12:30 دی واپس اطلاع راغله چې رنګ روډ کې دی مونږ کېنولې دی او ناست یو ورسره تاسو راشئ. مېلمانه ناست وو تنبان لګېدلي وو روټۍ تیاره وه چا ایښې وه چا نه. مونږ گاډي کې ټیکسي کې ورپسې منډه کړه شراب مست وو بیا بل شان خوشحالي جوړه شوه. په حجره کې دا کتونکو دا تاسو وینئ چې دا کم ټایم کې دی راننوځي که نه دا تاسو وینئ ګنې د جنازه شوې وه دی یې ښخ کړی و خو دی چې بیا راځي دلته نو دا تاسو هر یو څیز وینئ. ښه جی نو بعد چې ښه خوشحالي وشوه له خفګان نه پس خوشحالي وشوه کور ته هم بوتلو خپلې مور له ورور خور ټول خپل پردي ولیدو چې د ده او د هغه خو بلکل فرق نشته چې دا ژوندی شو واپس راغو څه چلو شو. بس هر سړي یو خپله خبره کوله خو بس مونږ خپله دا خبره کوله چې یاره بس د هغه دا خدمت زمونږ په نصیبه کې و یا به بل ځای کېدو یا به نه کېدو. مونږ الله ورو رسولو دلته قسمت و دی خاوره کې. اوس کور کې څه حالات دي؟ کور کې حالات دا دي چې زنانه نارینه خپل پردی تپوس له راځي دیم ګوري او مبارک هم کوي او هغه ته هم دوا کوي او موږ هم د دوا کوو. سهار هم مشران کشران ټول مقبرې له لاړه. دلته چې کله د اعلان وشو چې یاره د فلاني زوی وفات شوی دی دلته به د حجره کې کټونه لګېدلي تنبان به لګېدلی هر یو څیز به لګېدلی و. زمونږ خپل محله ډېره تکړه ده. زمونږ کوم ځای کې چې خپل حجره کې ناست یو د مشر ټولو کشرانو ته اډر وکړو ښه کټونه ښه هر څه تنبان موجودن دی چې راغو چې ویې کتو په خپل هغې مطابق لا ډېر خفه و چې بیا دا کار وشو. مونږ دا سړی بوتلو واپسي دا خپل مشر مونږ سره لاړو هلته صاحب ته یې وړاندې کړو د هم مونږ دپاره لکه د خپل کشر په حیثیت دا د مونږ له هر څه هلته وکړو دی یې زیر کړو هغه خلکو سره. بس هغې سره بیا هم داسې خبره اتره وکړه. هغې خپله ودرولو ویل چې دا مړی را ژوندی شوه کفن هم ورسره وړی و کپړې هم ورسره وړې وې چې کم پاتې و. چې کم پاتې و هغه هم سیسټم کې بیا ښه خپل ګاونډیان نه سره ټول ډک سوزکې تللی و د شپې او چې راغو تر سهاره پورې را سره ویښو چې جمع موکه تقریبا 10 10:30 بجې کېدی قبر تیار و هر څه تیار و خلک راغه. بس دلته بیا دا وکړو تخته باندې مواچولو هر څه مل راوړه جنازه منازه چې وشوه بیا دغسې کار وشو ویل دی پیدا شو بس بیا خوشحالي او د هغه قبر چې کم دی حجرې ته راشه د هغه قبر چې کم دی د هغه قبر تاسو په دې سکرین باندې وینئ چې د هغه قبر مکمل ټیک ټاک تیار او هر یو څیز تیار کړی دی ښه ښکلې څېرې پې پرتې دي ځکه چې دوی ویل چې دا خو زموږ ورور دی او جي موږ له ښه کفن کړی دی ښه قبر تیار دی ښه جنازه هم کړې ده ښه مفتیان صاحبان غټ مفتي صاحب مفتی منظور صاحب هغه شاګرد بل مفتی صاحب هغه ښه جنازه کړې ښه په دروند تعداد سره د محلې خلکو موږ سره د غرمې د 10 بجو د سحر
ښه پوره غم راضي کړی ده، ښه پوره منډه یې مونږ سره والې ده، ښه پوره محلې خلکو مونږ سره لکه د خپل رور دا نه چې یاره د ګاونډي لکه خپل رور په حیثیت مونږ سره سړي خپله پوره مرسته کړې ده. او بله خبره ده چې کله د کم شخصیت هغه جنازه یو څه شي هغه هغلته مخامخ ما ته ناست هم دی، دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. جی ولې نه که مستانه دی که دیوانه دی مونږ ویل چې مونږ ته دا غم څنګه جوړ شو، دا خو بدي جوړه شوه، لانجه مونږ ته جوړه شوه، په دې پریشانۍ کې وو، په دې خفګان کې وو چې یاره مونږ خو لکه مزدور کاری سړی به څه وکړي او مونږ به چا سره څه او داسې څه بدم چا سره کړي دي چې دی لاړو دغسې کار وشو او مړه مروړو، یو د مړي غم و بل دغه غم و، بیا چې دی راغو یو خوشحالي وه بیا بله خوشحالي وه، بیا د کور د مور د خویندو زمونږ کشرانو د محلې د خلکو. او هغه څه وایي، هغه سره چې خبرې اترې کوئ څه وایي؟ هغه څه وایي، هغه وایي بس مستانه دی، کله وایي موړ یم، کله وایي دا یم، کله وایي هلته یم، کله وایي دلته یم، خپله بس سیسټم باندې لګیا دی، خپله ژبه کې لګیا دی که نه. او موږ خو خفه وو ورپسې که مستانه مور خوشحاله ده او جی مور خو دا دی اوس صفۍ پاکۍ کولۍ دی مونږ ته راغه پاکولو هم نه چې دی مونږ هلته حاضر کو، دا حاضرۍ نه پس دی مونږ بیا راوستو شپږ اووه ورځې غیب و، دی بیا مونږ پاک کو کپړې ماته چینج کړې ویښته م مله ټیک کړ نهخانې ته م بوتلو، مونږ ته راغه نه بوتلو، مونږ ویل چې یاره دا خلکو پې باندې دا دغه رانه شي چې دی غصه مو تاسو پر دی دغه وړی و. بالکل مهرباني. قدرمنو د دې کم هغه چې دی د دې ورو هغې ښخ کړی دی د هغې قبر درته ښایم، تاسو دا قبر تاسو وکتو قدرمندو کتونکو. او بله خبره دا چې دی کله رالو نو د دې حجره کې چې دا کومه خوشحالي وه هم تاسو وګورئ او چې تاسو هر چېرته اوسئ الله هم خوشحاله ساته، تل بریالي اوسئ. بل الله پامه.